د کوهنور الماس شپږ افسانې. د کوهنور د نړۍ یو خورا جنجالي الماس دی. د الماس د پیړیو په پوړیو کې د سازش او یرغل پر مهال د مغول پاچاهانو، ایرانی جنګیالیو، افغان واکمنانو او پنجابي مهاراجانو ترمنځ لاس په لاس شوی دی. 115 قرات د ګرانبیه کاڼی د 19مې پیړۍ په منځنیو کې د برېټانویانو لاس ته ورغی او اوس د شاهي کاڼي په توګه لندن ټاور کې نندارې ته ایښی دی. د دې الماس ملکیت د ډیرو هندوانو لپاره احساساتي مسله ده، ځکه ډیری یې په دې باور دي چې برېټانیا ترې غلا کړي دي. ویلیام ډیل میل او انتا آنند پر دې موضوع یو کتاب کلی چې نوم یې دی کوهنور، د نړۍ تر ټولو بدنام الماس. کتاب د دې ګرانبیه الماس د ورکېدلو او لاس په لاس کېدلو پر کیسه یا بدګمانیو راڅرخي. په 1849 کال چې کوهنور الماس د ګورنر جنرال لارډ ډیلوزي لاس ته ورغی، نو د دې ګرانبیه کاڼي له رسمي تاریخ سره یې ملکه وکټوریا ته ولیږه. نوموړي پر دغه الماس د څېړنې کار په ډیلي کې یوه مرستیال قاضي تیو میټکاف ته وسپاره چې له قمار او میلمستیا جوړولو سره یې لیوالتیا درلوده، خو میټکاف له اوازو او ګپ شپ پرته د څېړنې لپاره نورې هڅې هم وکړې. له هغې وخت راهیسې په ډیرو مضامینو کې دا کیسې راغلي وي او ان د کوهنور په تړاو په ویکیپیډیا کې هم دا خبرې د حقیقت په ډول راوړل شوي دي. دلته د کوهنور په تړاو هغه شپږ افسانې راغلي چې په کتاب کې هم بیان شوي دي. لومړی افسانه کوهنور تر ټولو غوره هندي الماس دی. کوهنور چې برېټانیا ته راغی وزن یې 109 تر 3 متره قراته و. کوهنور دوه نور الماس هم درلودل، یو دریایي نور چې 115 تر 115 متره قراته وزن یې درلود او اوس تهران کې دی. بل هم ستر مغول الماس چې 109 تر 9 متره قرات وزن یې درلود او اوسني پوهان یې په تړاو وایي چې دا اورلوف الماس دی. دا درې الماس په 1929 کال پر هندوستان د ایرانی واکمن نادرشاه له یرغل وروسته لوټ او له نورې ولجې سر ایران ته ولیږدول شول. د 19مې پیړۍ په لومړیو کې کله چې دا الماس پنجاب ته یوړل شول، نو د خورا غوره او ګرانبیه الماس په توګه یې د پیژندلو لړۍ پیل شوه. دوهمه افسانه کوهنور بې عیبه الماس. په دې دلیل د ملکه وکټوریا خاوند پرنس البرټ د کوهنور بیا تراشل غوښتل. کوهنور د نړۍ تر ټولو لوی الماس نه دی، په حقیقت کې د نړۍ 90م لوی الماس دی. کله چې سیلانیان ټاور آف لندن کې د الماس ویني، نو ډیری ورته حیرانیږي او وایي چې څومره کوچنی دی. دریمه افسانه کوهنور په 14مه پیړۍ کې د هند له کولور کان ترلاسه شو. په دې پوهېدل ناشوني دي چې کوهنور کله او چیرته ترلاسه شوی.
ځکه له رازونو ډک کاڼی دی. ځینې وایي چې دا شیامانټیک کاڼی دی چې د هندوانو د بیګوان کریشنا په مذهبي کتاب بهکوټ پران کې هم یادونه شوې ده. د تیو میټکاف د ریپورت له مخې د الماس د کریشنا په ژوند کې ترلاسه شوی و، خو په ډاډ ویلی شو چې کوهینور الماس له کان نه دی ترلاسه شوی، بلکې ښایي د سویلي هند له وچ سیند ترلاسه شوی وي، ځکه هندي الماس له کانونو نه بلکې له سمندري ځمکې ترلاسه شوی دی. څلورمه افسانه کوهینور د مغولو ګرانبیه خزانه وه. هندوانو او سیکانو الماس تر نورو ډیر ګرانبیه ګڼل، خو مغولو او ایرانیانو لوی ناتراشلي او ځلاند کاڼي غوره ګڼل. بېشکه کوهینور د مغولو په هغه ګرانبیه خزانه کې و چې خورا ښه او نایاب ګرانبیه کاڼي پکې وو، مګر په دې خزانه کې له کوهینور پرته نور ګرانبیه الماس نه وو. مغولو د بدخشان لالونه او د برما له سرو یاقوتو سره ډیره مینه درلوده، تر دې چې مغول پاچا همایون د بابر یو الماس د ایرانی پاچا تماسب ته په جلا وطنۍ کې ډالۍ کړ او فکر کیږي چې همدا کوهینور و. د بابر د الماس بیا دکن ته راوړل شو، خو روښانه نه ده چې کله او څنګه د مغولو لاس ته ورغی. پنځمه افسانه کوهینور د مغول پاچا محمد شاه رنګیلا له پګړۍ نه لوټل. مشهوره کیسه ده چې نادرشاه له مغول پاچا سره د پګړۍ په بدلولو د الماس هم ترلاسه کړ، خو له محمد شاه رنګیلا سره یوازې د ګرانبیه کاڼی نه و چې نادرشاه به په چلاکۍ د پګړۍ په بدلولو ترې اخیست. د یوه تاریخ پوه ماروي د مشاهدې له مخې پاچا ګرانبیه کاڼي په خپله پګړۍ کې پټ کړي نه وو، ځکه هغه وخت د خورا په زړه پورې او ګرانبیه تخت برخه و چې د شاه جهان طاووس تخت یې باله. نوموړی وایي کوهینور د دې عجیبه تخت په چت کې د یوه طاووس په سر ټومبلی و. شپږمه افسانه ناسم تراش د کوهینور اندازه کمه کړه. د فرانسې د ګرانبیه کاڼو سوداګر او ګرځندوی جین بیپټیسټي ترونیر ته مغول پاچا او رنګزیب د خپلو ګرانبیه کاڼو د لیدلو اجازه ورکړه او د هغه په خبره ډیبرتوګي هرټینسیو بروګیو د کوهینور د تراشلو پر مهال له دې کاڼي ډیره برخه بیله کړې، ځکه یې اندازه کمه شوې ده. نوموړی د الماس تر مغول الماس بولي چې د الماسو سوداګر میر جماله مغول پاچا جهان ته یې ډالۍ کړي وو، خو د اوسني پیر ماهران باوري دي چې د ستر مغول الماس په اصل کې د اولوف په نوم الماس دی چې د مهال په کرملین کې د روسیې د ملکې کیترین په امسا کې نصب دی. د مغولو نور ستر الماس تر ډیره هیر شوي او په تاریخي حوالو کې د خورا لویو هندي الماسو خبره کیږي، نو فکر کیږي چې کوهینور الماس دی.